ګور جانا مد د سترګو ارمانونه کړي. دوستانو خراغلاست، زیم جاوید خان او تاسو جاوید خان آفیشل چینل ګوري. دوستانو لکه څنګه چې تاسو د همدې ویډیو په شروع کې یو زبردست شانتي شارټ کلیپ یا ویډیو وکتله. که چیرته دوستانو تاسو غواړئ چې همدغسې شارټ کلیپ یا ویډیو ډیر کم وخت کې یعنې صرف 15 منټو کې ځان لپاره تیاره کړئ، برابره کړئ، او بیا که چیرته تاسو غواړئ ټیک ټاک، فیسبوک، یوټیوب یا هر سوشل پلیټفارم کې هغه ځان لپاره شیر کړئ، نو تاسو به انشاءالله ډېر ښه زبردسته ریسپانس درکړي او هغې باندې به ډېر ښه ویو راځي، ډېر ښه کمنټ به راځي. په دې ویډیو کې دوستانو د دغه شارټ کلیپ مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم، او همدغسې دوستانو که چیرته ستاسو د همدې کلیپ یا د دې ویډیو مکمل مواد یا مټریال په کار وي، نو تاسو به د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ملاو شي، هلته کې ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک دی، هغه لینک باندې کلیک وکړئ، هغې نه کولی شئ ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. نور نو ستاسو وخت نه نیسم دوستانو، راځم ویډیو پیل کوم. خو مخکې له دې نه دوستانو چې ویډیو پیل کړو، که چیرته تاسو زموږ یوټیوب چینل ته نوي یاستئ، مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، تر څو دغسې نورې ښایسته ویډیوګانې موږ هم تاسو جوړې کړو. همداسې دوستانو ویډیو لپاره یو لایک هم ضرور دی. که څه مشکل، ستونزه، کمنټ یا نظر ولرئ، موږ سره لاندې په کمنټ برخه کې دوستانو شریک کړئ. نو راځو همدې هدف لپاره دوستانو وګورئ، لکه څنګه چې ما سره په سکرین باندې کاین ماسټر دی، تاسو به هم راشئ او خپل کاین ماسټر به راخلاص کړئ. کاین ماسټر هم چې راخلاص کړئ دوستانو، ډېر سمپل، تاسو به راشئ دغه برخې نه به ځان لپاره نوی پراجیکټ واخلئ. دلته کې تاسو هر یو فریم ریټ چې انتخابوئ ځان لپاره سلیکټ کړئ. زه غواړم دوستانو 16:9 دې فریم ریټ کې دا ویډیو جوړه کړم، تاسو هم کوشش وکړئ همدې فریم ریټ کې جوړه کړئ. وګورئ دوستانو زموږ سره بالکل یو نوی پراجیکټ راغی. اول کوم کار چې کوو دوستانو، مونږ یو بیکګراوند لیر ته ضرورت لرو. تاسو به راشئ میډیا باندې به کلیک واخلئ، بیا به راشئ بیکګراوند برخې ته، بیکګراوند باندې به کلیک واخلئ دوستانو، او دلته وګورئ، بیا به راشئ دوستانو او د دې نه هر یو بیکګراوند چې اخلئ تاسو ځان لپاره سلیکټ کړئ. زه به ځان لپاره تور بیکګراوند واخلم. بیکګراوند راغی دوستانو زما سره، هغې نه وروسته به تاسو د ټیک مارک باندې یو کلیک واخلئ. دویم دوستانو کوم کار چې مونږ کوو، دلته به خپل هغه میوزیک یا اډیو راوړو په کوم باندې چې مونږ ویډیو جوړو. نو دې لپاره به دوستانو تاسو راشئ، اډیو باندې به کلیک واخلئ، او دلته دوستانو وګورئ زما سره دغه میوزیک دی. د دې میوزیک لینک هم تاسو ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې درکړ شوی، تاسو هغې نه اخیستلی شئ. له دې نه وروسته دوستانو تاسو به د پلس نښې یا جمع نښې باندې کلیک واخلئ، او تاسو سره به میوزیک بیکګراوند کې راشي، او له دې نه وروسته به ټیک مارک کې داسې. له دې نه وروسته دوستانو دغه بیکګراوند چې دی دا زموږ لږ زره ورکوټی دی، دا به هم داسې ټایم لاین کې دې سره داسې برابر کړي، تر څو د دواړو ډیوریشن یو شان شي. نو میوزیک هم زموږ سره راغی، بیکګراوند هم راغی. اوس دوستانو که ستاسو خیال وي د ویډیو په بیکګراوند کې زموږ سره یو پکچر یا ایمیج دی، که همدغسې تصویران یا پکچر ستاسو په کار وي، د همدې ویډیو ډسکرپشن کې لینک شته، د هغې نه یې اخیستلی شئ. نو هغه پکچر به څنګه راخلی دوستانو، سمپلی تاسو به لیر باندې یو کلیک واخلئ، او بیا به دوستانو لیر کې میډیا برخه باندې کلیک واخلئ. بیا به راشئ دوستانو تاسو سره چې په هره برخه کې ستاسو په موبایل کې ډاونلوډ شوي یو مغازینه به یې واخلئ. زما سره هم په ډاونلوډ فولډر کې دی، زه به راشم ډاونلوډ باندې به کلیک واخلم، او دلته وګورئ دوستانو دغه اول نمبر پکچر دی زما سره، دې باندې به یو کلیک واخلو. وګورئ دوستانو دا پکچر زما سره راغی. دا پکچر دوستانو وګورئ زما سره کټ دی یا کراپ دی، مکمل فټ نه دی په سکرین باندې. که غواړئ په سکرین باندې تاسو سره فټ شي، بیا به دوستانو دغه برخه باندې یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو سمپلی به تاسو دغه فول سکرین دې برخه باندې داسې کلیک واخلئ. وګورئ دوستانو پکچر زموږ سره په بیکګراوند کې فټ راغی. له دې نه وروسته به یې دغه ډیوریشن هم ورته جوړ کړئ. ډیوریشن چې جوړ شو، اوس دوستانو اول کوم کار چې کوو، مونږ غواړو چې هغه شعر دلته راوړو. هغه شعر به تاسو څنګه راخلئ او څنګه به ټایپ کوئ، ډېر اسانه دوستانو. سمپلی به تاسو راشئ لیر برخې باندې به کلیک واخلئ، او بیا به راشئ دوستانو په ټیکس باندې به کلیک واخلئ. په ټیکس باندې چې کلیک واخلو دوستانو، تاسو به دوستانو شعر ورته ټایپ کړئ، لکه څنګه چې په میوزیک کې هغه لیریکس دی، هماغه لیریکس یا شعر به دلته ولیکئ. له دې نه وروسته دوستانو یو 3 ډاټس 3 نقطې به واخلئ، او له دې نه وروسته دوستانو تاسو به یو سټیکر هم ورسره ولګوئ. دلته وګورئ دوستانو ما سره مختلف قسمه سټیکرز دي، زه به دغه سټیکر واخلم، او چې کله هم دغه شعر مکمل ټایپ شو، بیا به اوکې باندې یو کلیک واخلئ. وګورئ دوستانو دا شعر زموږ سره ټایپ شو. اوس به په سکرین کې لږ زره اډجسټ کړئ، برابر به کړئ داسې، او که همدغه فنټ ستاسو خوښ وي همدا فنټ ولګوئ. که غواړئ چې فنټ یا د لیکلو ډول یې ورته بدل کړئ، نو بیا به دوستانو سمپلی راشئ او دغه ډبل ای آیکن باندې به یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو ستاسو خوښه چې هر یو
فنټ ورته انتخابوئ. فار ایگزامپل دوستانو زه غواړم روبوټو بلک دا ورته انتخاب کړم. له دې نه وروسته دوستانو زه راځم په ټیک مارک باندې کلیک اخلم. نو ګورئ هغه فنټ هم زما سره چینج شو او دا شعر په دې برخه کې داسې زبردسته برابر راغی. دوستانو د دې شعر دویمه مصره مونږ غواړو چې هغه هم ټایپ کړو. اول به داسې کار وکړئ چې دا به لږ داسې کټ کړئ ځکه دغومره برخې پورې تقریبا زموږ سره د اوله مصره راځي. وروسته به یې لږ پلی هم کړو، چک به یې کړو. خو دوستانو مخکې له دې نه چې تاسو د دې بیت دویمه مصره ولیکئ، دې ته به مونږ انیمیشن یا حرکت ورکړو. داسې به یو کلیک واخلئ تر څو چې دا سلیکټ شي او هغې نه وروسته به بیا راشئ دوستانو څه به وکړئ، ان انیمیشن باندې به کلیک وکړئ. ان انیمیشن باندې چې کلیک واخیستو بیا به راشئ دوستانو دلته کې زه تاسو ته یو انیمیشن ښیم، تاسو هم همدغه انیمیشن ولګوئ په خپل شعر باندې، ډېر زبردسته به راشي لیټر بای لیټر. دې باندې به کلیک واخلئ، وګورئ انیمیشن هم زموږ سره سیټ شو او له دې نه وروسته به دوستانو بیا تاسو راشئ ټیک مارک باندې به کلیک واخلئ. چې کله هم کلیک واخیستو اوس به راشئ دوستانو عمدغه شعر یا عمده لیکل به تاسو ډوپلیکیټ یا تکراري کوئ او له دې نه وروسته به دوستانو هغه دویمه مصره ورته په هغه ډوپلیکیټ کې ټایپ کوئ. نو چې کله هم کلیک واخیستو دوستانو دلته وګورئ تاسو سره څه راځي، ډوپلیکیټ. ډوپلیکیټ شو زموږ سره لاندې وګورئ دوستانو راغی او دا به هم لږ دې خواته داسې کش کړي. بلکل دواړه په یو لیر کې راغله. اوس به دې باندې یو کلیک واخلئ او بیا به راشئ د کیبورډ برخې ته. کیبورډ باندې به کلیک واخلئ او له دې برخې نه به دا هر څه پاک کړئ او دا دویمه مصره به یې ورته دوستانو دلته ټایپ کړئ. وګورئ دوستانو دا شعر چې زما سره ټایپ شو، بیا به 3 ډاټس یا 3 نقطې واخلئ او هغې نه وروسته به یو سټیکر ورته ولګوئ. فار ایگزامپل زه دا سټیکر ورته لګوم. د سټیکر لګول نه وروسته به دوستانو تاسو په اوکې باندې کلیک واخلئ او دا به تر اخره پورې دوستانو داسې کش کړئ. اوس یې لږ پلی کوم، ګورم چې دا سیټ راغلی که نه. له دې نه وروسته دوستانو که ستاسو خیال وي په دې برخه کې زموږ سره یو زبردست شانتې لوګو ده. همدغه لوګو دوستانو موږ تیاره جوړه کړې ده. که چیرته تاسو غواړئ چې همدغسې لوګو جوړه کړئ، انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې زه تاسو د لوګو جوړولو باندې کار کوم چې تاسو څنګه کولی شئ یو ښایسته موشن یا حرکت لرونکي لوګو ځان لپاره جوړ کړئ او په خپلو ویډیوګانو باندې ولګوئ. نو سمپلی دوستانو داسې کار کوو چې هماغه لوګو دلته راوړو. لیر برخه باندې به یو کلیک واخلو. کلیک هم چې واخیستو بیا به راشئ دوستانو میډیا برخه باندې به یو کلیک واخلئ. میډیا باندې چې کله کلیک واخیستو تاسو سره چې په هر فولډر کې وي هغې نه به هغه لوګو ورته اپلوډ کړئ. زما سره په دغه فولډر کې ده دوستانو او له دې برخه نه به داسې را اپلوډ کړم. دلته وګورئ دوستانو زما سره دا یو لوګو ده، دا به داسې را اپلوډ کړو. دا لوګو داسې لږ مخکې به وځم دوستانو، دغسې زبردسته شانتې یو موشن لوګو ده. اوس له دې نه به دا ګرین کالر څنګه ختموئ، ډېر سمپل دوستانو. تا لوګو به دوستانو تاسو سره تیار سلیکټ انتخاب وي، بیا به راشئ کروما کی باندې به یو کلیک واخلئ. کلیک هم چې واخلو دوستانو بیا به راشئ داسې کار به وکړئ، را به شئ دې بټنې باندې به یو کلیک واخلئ. له دې نه وروسته به دوستانو له دغې برخې نه تاسو د هنډلرې چې دي له دې برخې نه به ورته داسې سیټینګ وکړئ. بالکل زبردسته سیټینګ چې وشو بیا به راشئ دوستانو او له دې برخې نه به یو ټیک مارک واخلئ. له دې نه وروسته خوږو دوستانو مونږ غواړو چې د همدې لوګو کالر د دې ګرین کالر نه بل رنګ ته چینج کړو. نو ډېر سمپل دوستانو دغه برخه کې دا کوم سیټینګز چې تاسو سره دي دلته به راشئ کالر فلټر برخې ته به ورشئ. دا وګورئ زموږ سره کالر فلټرز دي. کالر فلټر باندې به یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو زه ورته غواړم چې دغه کالر فلټر انتخاب کړم. دا مې داسې سلیکټ کې او له دې نه وروسته به دوستانو سمپلی تاسو په ټیک مارک باندې یو کلیک واخلئ. نو ګورئ دوستانو څومره زبردسته برابر شو. اوس به داسې سلیکټ کړئ او سایز به لږ داسې ورکوټی کړئ او له دې نه وروسته به دوستانو دې کونج کې داسې ولګوئ. که سایز یې غواړئ چې نور هم وړوکی شي داسې به وړوکی کړئ او دلته به یې ولګوئ. له دې لپاره دوستانو چې دغه کلیپ د ویډیو تر اخره پورې تاسو سره راشي تاسو په یو ډوپلیکیټ کړئ. را به شئ دوستانو 3 ډاټس باندې به کلیک واخلئ. د 3 ډاټ نه وروسته دوستانو تاسو په ډوپلیکیټ باندې کلیک واخلئ. ډوپلیکیټ شو. دا یو دی دوستانو، دا به داسې سلیکټ کړئ او پاس به یې راوړئ.
اوس وګورئ دوستانو زبردست هغه برخه کې زموږ سره هغه لوګو راځي. له دې نه وروسته دوستانو آخري برخه کې که ستاسو خیال وي دغه برخه کې موږ یو ډیزاین شانتي یو هرټ ډیزاین لګولی. هغه به څنګه تاسو لګوئ؟ سمپلی به راشئ لیر باندې به یو کلیک واخلئ. لیر کې به دوستانو راشئ میډیا برخه باندې به کلیک واخلئ او هغه ډیزاین هم دوستانو تیار مونږ جوړ کړی. تاسو کولی شئ دوستانو د همدغې ویډیو له ډسکرپشن نه ځان لپاره ډاونلوډ کړئ. زما سره دوستانو په دې فولډر کې دی، زه به ورشم دې فولډر ته او دلته وګورئ دوستانو دغه یو ډیزاین دی. دا به مونږ هم له دې برخې نه داسې راوچت کړو. دا چې مونږ سره اپلوډ شو دوستانو دې لپاره هم د کروما کی ضرورت دی. تاسو به راشئ کروما کی باندې به کلیک وکړئ تر څو هغه ګرین کالر ترېنه ختم شي. نو دې لپاره به هم تاسو دوستانو دا بټنه ورته فعاله کړئ او له دې برخې نه به ورته داسې سیټینګ د خپلې خوښې وکړئ. زما خیال دی دوستانو دومره اندازه کې به د دې سیټینګ صحیح وي. له دې نه وروسته به تاسو راشئ ټیک مارک باندې به یو کلیک واخلئ او بیا به دا داسې سلیکټ کړئ. سلیکشن نه وروسته سایز به لږ ورکوټه کړئ او را به شي یو برخه کې به داسې ولګوئ. هره برخه کې چې ستاسو خوښه وي. زه دې برخه کې لګوم. له دې نه وروسته دوستانو که ستاسو خیال وي دا کلیپ لږ زره اوږد دی تاسو به سپلټ یا ټریم کوئ. نو د ټریم لپاره به سمپلی دوستانو تاسو د قیچي شکل باندې یو کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو سپلټ اټ پلی هیډ دې باندې به داسې کلیک واخلئ. کلیک هم چې واخلو دوستانو هغه به تاسو سره سپلټ شي او بیا به لږ زره ټیک مارک کوئ. دې ټیک مارک ته متوجه اوسئ، دا ضروري وي. دوستانو وګورئ زموږ سره بالکل دا شارټ کلیپ یا ویډیو آماده شوه. اوس دوستانو که چیرته وغواړئ چې تاسو همدغه کلیپ ډایرکټ د کاین ماسټر نه په سوشل میډیا کې شیر کړئ، شیر کولی هم شئ او که غواړئ چې خپل د فون په سټوریج یا ګلري کې ځان سره سیو کړئ نو سمپلی دلته به کلیک واخلئ. د کلیک نه وروسته دوستانو تاسو به راشئ په ایکسپورټ باندې به کلیک واخلئ او د ویډیو به تاسو سره ایکسپورټ شي. په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولی شئ چې ډېر لنډ وخت کې یو ښه زبردسته شارټ کلیپ په کاین ماسټر کې ایډیټ کړئ یا جوړ کړئ. امید لرم دوستانو چې له دې ویډیو نه به هم څه زده کړي وي. ویډیو د خپل ملګرو سره خامخا شریکه کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ او د ویډیو لپاره یو لایک هم مه هیروئ. ښه وخت، الله پامان.